ستوري والمر الله وای الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محمد عارف ملاخیل د ترکیې څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زما دا پوښتنه ده چې په خور او په لور باندې ولور اخیستل څنګه دي. په پښتو کې دې ته ولور ویل کیږي، اما په شریعت کې دې ته د مهر نوم ورکول شوی دی. مهر چې دی دا د هماغې خور حق دی. حتی فقهاو دا لیکلی دي که معجل مهر همدغې ناوې او خور ته ور نه کړی شي، هغه کولی شي چې د خپل خاوند د نزدېکیت او د قرب نه منع کړي، د قرابت نه د نزدېکیت نه او د جما نه تر هغه وخته پورې چې دې ښځې ته دا مهر نه وي ورکړی. بیا د دې خوښه ده چې وایخسته بیرته یې وربخي او که پخپله یې اخلي. اما په تاسف سره نن ورځ په افغاني ټولنه کې په خور او په لور باندې پلار یا ورور یا نیکه قیمت ږدي او هغه ولور یا مهر دې خور ته نه ورکول کیږي، هغه یا پلار په جب کې اچوي، یا یې نیکه په جب کې اچوي، یا یې تره په جب کې اچوي او یا یې ورور په جب کې اچوي. او په ډیری ځایونو کې خو زه دا اورم چې د لور او د خور په ولور باندې دوی حجونو ته هم روان دي او ځان ته یې دوکانونه هم جوړ کړي دي. دا د شرم خبره ده. مهر او ولور د اسلام په مقدس دین کې شته. د الله رب العزت کلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث په دې باندې ګواه دي، خو دا حق د هماغې خور دی. بیا د هغې خور خوښه ده چې هر چا ته یې ورکوي، اما که هغه غریبه خبره نه وي او د ولور پیسې د پلار جب ته او د ورور جب ته او د تره او د نیکه جب ته ځي، دا د دوی لپاره حلالې نه دي. ستا نعمتونه دي بشمار زه یې شمرلی نشم، د نعمتو شکر دې زه ادا کولی نشم. ستا نعمتونه دي بشمار زه یې شمرلی نشم، د نعمتو شکر دې زه ادا کولی نشم، د نعمتو شکر دې زه ادا